ته ورغولو چې د دوکانونو نه مې کرۍ راټوله کړه نو اول مې هغې ته ایجلوډ وکړو. څومره؟ 1000 روپو. دروغ څه له وایي؟ زما موبایل ته خو 500، زما مطلب دی زما ذهن ته خو 500 روپۍ راغلي دي. دا دړکې په ما مه کوه، زه دې ډېر ښه پېژنم. زه تاله ماښامه پورې مولک در کوم، د ماښام نه پس به خودکشي کوم. هېڅ مې نه دي ویلي ورته. په ټلیفون مې خپلې ملګرو سره خبرې کولې او انډین فلمونه مې ډسکس کول. ته پالیسۍ نه کار واخله، د ګران بابا خوشامدګري او خدمت شروع کړه. هغه مثال د ماشومانو دی، په وړه خبره خوشحالیږي او په وړه خبره خفه کېږي. هسې دا نسخه چې ما چاته ښولې ده که نه نو کامیابه شوي دي. سروالي بروالي زما مطلب دی سربالا ګرځي، خو دا تا کې خپله څه چل دی. په پته نه پوهېږو نو. په پته ځان هم مه پوهوه، خو هسې جیب کې دې څومره پیسې دي؟ 3000. ولې؟ ځه بس دغه هم ډېرې دي، نورې به د چا نه قرض را واخلم، خو چې ستا کور آباد شي بس. څه چل دی؟ څه نوې منصوبه جوړې څه؟ په پلار دې تعویض کومه چې مهربانه شي، څه به یاد ساتې زما خو یارې خفه کېږم در باندې. نه مړه واخله د 3000 روپۍ. هغه سړی خو د تعویض 6,000 اخلي، خو ځه نورې پیسو بندوبست وله زه وکړم، زما خو یارې خفه کېږم در باندې. د پیسو هېڅ غمونه کې پیسې ډېرې. هلکه دا خو ستاسو هغه مېلمه دی مړه؟ د تحدو نه وې د سال د تعویضه ګنې ټوله منصوبه به راله ګډه وډه کي. زه خدای خو نیم والی چې په ځان خلک خبروم، دا د پردې خبرې دي، په پردې کې خوند کوي. ته هم چاته مه وایه. پلار دې زما یارو، موږ به غل باچا چوټي ډنډی او شینولي کول، په شینولو کې ډېر اړیجنو. ښه خپله دې شینولي کول او ماته منې کې. مطلب دا ګران بابا چې تا هم چاته په ژوند کې د خیر کار نه دی کړی. ګران بابا زما پلار خپلې مینې ولې خرڅې کوي؟ یا بچې دغه خپلې مسلې وي، یو خو سپوره نه تېرېده، بلې کلیوال جون نو خوښ، داسې شوشاټۍ غوندې و. دا پکې لا بله نه. نو ته ښار کې څه کوې؟ خو بس همدلته اوسېږه که نه؟ او کنه دا د خپل کور دی که نه؟ په ښار کې مو کاروبار دی که نه؟ خو بچې دلته نه زه راځه که نه؟ او که نه داسې دومره مزل خو نه دی. زه ګورو که نه؟ یا لکه غلامه په ښکته پټي چکر ولګو، پرونو چا بوټي بد کړي دي. نه نو ګران بابا هغه سوترکه منچې ته ووایه که نه، ټوله ورځ خوشې ګرځي. په خادم دونه بوج ما چوه، د هغه عمر څه دی؟ اخو لا زما د خوا دی. دا پکې لا بله هغه که د شپېتوم شي که نه نو عمر ستا د خوا ښکاري. فاروقه بچې زه به دې جومات پورې راشم، ته مو زده کړې څه؟ پوه شوم. ښه بچې کتابونه دې وکتل پوره دي؟ زه خو پې نه پوهېږم، پوره به وینو. ما چک کړ پوره دي. ولې ته په انګریزي پوهېږې څه؟ دا کتابونه ما په 14 کې ویلي دي. ښه ځکه خو د خاوند په پاټونو خېجولو. حق الله حق حق الله حق دروازه کنه حق الله حق دروازه حق الله حق حق الله حق. بچیا په ملنګانو غلې مه تېرېږه، ستینه واخله، کېنه بچی کېنه چې د نوې مینې په خوند دې پوه کړم. حق الله حق. اله پریمان باباجي ته زما د مینې نه خبرې؟ زه خو د دې نه خبر یم چې دې وخت کې تا خپل یو مخلص دوست چې نوم یې طوطي دی هغه ځای ته ور روان یې. باباجي ته خو ماته ډېر رسېدلی سړی ښکارې. یو ځای هم رانه پاتې نه دی، هر ځای ته رسېدلی یم. حق الله. باباجي زما د عشق او معشوقي متعلق تا ته څه معلومات دي؟ دومره معلومات دي چې دومره تا ته هم نشته. زه تاله زیرې در کوم چې په ډېرې وفادارې معشوقي اورېدلی. مبارک دې شه. خدای دې وبخه باباجي، الله دې درته خپله معشوقه وښایي. بچیا ما ته ستا په تندي کې ښکاري چې ستا د معشوقي نوم د سوات نه شروع کېږي.
باباجي دا راته ووایه چې زما او زما د معشوقې منځ کې سروکاوټ خو نشته. ستا نوم د خې نه شروع کېږي او د هغې نوم سوات نه. د دواړو ټکو په منځ کې شپږ ټکي دي، یعنې دال زال ری زی سین شین. همدا شپږ ټکي اصل کې شپږ رکاوټونه دي. نو باباجي دې سره به اوس څه کوو؟ د دې ختمول ما دپاره غوږ له ګوتې وړل دي، خو خرچه به غواړي. څومره خرچه؟ 6,000 روپۍ. په خرچه باندې نیمه باباجي، خو چې کار مې وشي دا والې. کار به دې خامخا کېږي. زه بچې تاسو ته ورځه چې زه عملیات شروع کړم، خو بچې پام کوه چې حل چاته ونه وایي. بې فکره اوسه باباجي، بې فکره اوسه. لرې که ملنګ باچا زنده‌باد. چې دا بعضې خلک دومره مغروره ولې وي؟ بعضې خلک لیوني وي، بل ته ځکه لیونه په نظر مثلا څوک؟ لکه ځان واخله. ته خبره خو وره که نه، چېرته روانه شوې؟ اوس به څوک راشي؟ مینه دې پټه پاتې مشه، رب دې رسوا که چې تاوان در باندې شمه. دا کلی د خانې ښار نه دی. ما ګل اوس خو زه ستا دپاره دلته راځم. بچ پکې وایه، که ته مې په راتلو خفه کېږې بیا به نه راځم. ووایه که نه. ستا سوچونه او غمونه به ما لیونی کړي. لیوني دې ستا دشمنان شي. رښتیا ستا نوم څه دی؟ توتي. زما مطلب دی زما خادمه، زما توتي، زما نوم سایمه دی. یعنې د ملنګ بابا خبره رښتیا وخته. تا ما ته څه ووي؟ نه، تا ته مې څه نه دي ویلي سایمې. زه تا سره ملاوېدل غواړم چې د لیوني زړه ته مې قرار میلاو شي. زه د واده نه وړاندې تا ته خپل مخ نشم ښولی. که مخ مې درته وښولو نو په ما به د سرخوباد راشي او په تا به فالج. تا ما ته نجیبه ویلي. نو اوس به څه کېږي؟ ما ته به څنګه پته لګي چې ته ښه شتې؟ که ته خامخا خپل زړه له شک وباسې نو څوک ادباري کس راته وښیه، زه به ورته مخ وښیم. زما ادباري کس شته که نه؟ ستا خو په ادبار دی که نه؟ هسې نه چې هغه را باندې عاشق شي. دا سړی نه دی، زه ورسره خبره کوم. ته هم د توتي نمبر نوټ کا. امی نمسته. نه سلام نه کلام، نمسته. د دې څه مطلب شو؟ څو ځله مې درته ویلي دي دا د هندوستان سلام دی. ستا هندوستان تباشه د بل چا په مخ کې داسې ونه وې. او مورې دلته خلک خپله مرضي باندې سلام نشي اچولی. ستا ډېرې کلکې سترګې وي. مورې ته وس ګوره چې کومه کارنامه درته ښیم، کم کمال کوم. ته څه کول غواړې؟ زه ډېر مخکې تلل غواړم مورې، ډېر اوچت الوتل غواړم چې موټرې، ګاډي، بنګلې او نوکران چاکرانی او ایشوریا رای غوندې خلک راته مخکې رسته کېږي. خدا به تا ته څنګه ملاویږي؟ دولتمند سړي سره لکه د فاروق سره واده او بیا هغه په ذریعه سیده بامبې. هغه په تا څه کوي؟ که هغه نه وي نو دنیا د مالدار خلکو نه ډکه ده. یو نه بل نه بل. خو یو خبره یقیني ده مورې چې زه به واده مالداره سړي سره کوم چې لوړ دم او ډېر ښکلی. چرته دې چکر کې پلانجه وانه وړي لورې؟ زه ستا لور یم مورې، خو په ما او تا کې دا فرق دی چې زه تعلیم یافته یم او ته انپړه. څه پوه شوې؟
اخوشه دوړه ده زکام به دې وخي مری به دې خرابه شي څومره خوند وکړي چې ستا په وجه بیمار شم اخر ته ما نه غواړې څه د مینې خیرات خیرات ورو ته خلک په ښه نظر نه ګوري سوالګریه په خلکو مې څه کار نشته خپله خبره کوه که مور مې خبر شوه نو خیر دې نشته خدای دې خبر کړي نو خیرات پوکم ستاسو بل څه کار شته دا فاروق ته څه وایي ماګله فاروق ما ته وایي مورې دې ما ته وایي دې وایي چې زه جارو کول خدمتګاره ونیسئ دروغ وایي بېبې ولې دا د خدمتګار نه کمه ده څو د ګران بابا د ښه وس شته دی اوس د ډوډۍ نشته ناز بیگم خدا پیغام بودله زما ورسره اړه دي فکر نو چې دی به فتیم راځي فتیم به نه راځي زما په خیر ښه وده ده ناز بیګم تا ته پته شته تا ته ما څه راوړي تا ته ما سره مټۍ راوړي څه شی سره مټۍ ووايه پاته که نه زه درته سوال کوم ډېره په مینه مې درله راوړي دا وګورې څه کسره لکه ستا مړې پاته که نه ناز بیګمو نن دله جاز بیګم نه یم ناز بیګمو پاسه ما ته داسې ښکاري چې جوړې ناز بیګم زمانه خفه ده ناز بیګم دا والا والا دا بله والا